راځئ چې تاسو ټول ته ما مخکې وعده کړې وله چې راځو کیمرا، مایک، لایټ، سیټ اپ د ټولو باندې موږ نن خبرې کوو. شروع یو بخش کې ما مایکونه ټول ایښي دي، بل بخش کې کیمراس دي. یو کیمرا ګورئ چې دلته ما سره پرته ده، یو کیمرې موږ سیټ اپ کړی چې ما ریکارډینګ کوي، بله کیمرا دې خواته ده چې کوم موږ ته شارټ فوټیج اخلي. تاسو ښه کتلی شئ چې یو کیمرا په چی باندې ولاړ ده، په ترایپاډ باندې. ترایپاډ څه دپاره یوز کېږي؟ اول خو دا باید پوه شئ. ترایپاډ موږ دې دپاره یوز کوو چې دا ویډیو شیک ونه لري، ونه خوځېږي ډېر. کیمرا چې تا لاس کې اوسي دا خوځي راخوځي، او چې کوم ترایپاډ باندې هغه نه خوځي. یو بل موږ څه دپاره استفاده کوو ترایپاډ؟ چې کله تا یو ځای کې فریم سیټ کو، که ته 1 ساعت بعد 1.5 ساعت بعد بل ریکارډ کوي، فریم دې تیار هلته سیټ ده، چینجز پکې نه راځي. که تا منځ کې ویډیو غلطه کړې اوسي، دوباره پکې راځي هلته ریکارډ کوي، نو کټ که ته پکې راوړې ښکاري نه. که تا کیمرا هسې په چوکۍ ایښي یا په لاس کې دې نیولي، فکر وکړه لاس دې بیخي هېڅ شیک نه لري، چې داسې دې ونیوله کمپیوټر غوندې ولاړ ده، ریکارډ دې وکړو، 1 ساعت بعد بیا راځي بل بخش ریکارډ کوي. نو هغې کې که اوس ته وګورې هغه فریم بیرته ته نشي سیټ کولی چې کوم فریم تا مخکې سیټ کړی و، لاړلی بیرته راغلی، دې کې بیا ډېر سختېږي دا فریم. دې دپاره موږ ترایپاډ استفاده کوو. ترایپاډ کې بیا موږ قسمونه لرو. یو ګورئ دا ترایپاډ ده موږ سره، صحیح ده؟ دا ترایپاډ ده. یو ترایپاډ لري، یو مونوپاډ لرو موږ، بل موږ ګیمبل لرو، داسې ډېر شیان دي. ترایپاډ ګورئ چې 3 پایې لري، ځکه ورته ترای وایي. او کیمرا چې کوم هلته ده هغه دې ځای کې نه ښودل کېږي. کیمرا چې کله دلته په دې ترایپاډ لګوئ، دا همداسې نه لګول کېږي، یو بل ایکسټنشن لري چې دا دې سره کیمرا کې لګول کېږي، بیا دا په ترایپاډ کې لاک کېږي. اول خو به دلته کیمرا کې ګورئ، هره کیمرا دلته یو ځای لري چې ته دا ایکسټنشن پکې لاک کړې. نو موږ به اول دا لاک کړو. ها دلته کیمرا کې ښه ما ټایټ دا لاک. اوس دلته که وګورئ یو ګرارۍ دلته ده، ښکاري دا ګرارۍ؟ صحیح ده؟ دا ګور چې زه څونه ټایټ کوم دا را بندېږي، چې بازو هم دا را خلاصېږي. نو دا چې کوم ده دا به زه دغه ځای کې کېدم، صحیح ده؟ دا به پرې را بند کړم. دا کیمرا دلته ټایټ شوله، یو سټپ. بل سټپ که وګورئ، ګوره دا تاسو ډېر نور حرکات پکې کولی شئ. دا هر باندې ګورئ 1 2 3 هر یو کې دي. دا چې ته را خلاص کې، ته کولی شئ چې دا کم کې، وړکی کې او غټه کې، بیرته تاو که نو بیرته بندېږي، دا به ټایټ ونښلي. دا یو فکر وکړئ چې دې نه نور ترایپاډ نه جګېږي، 3 خانې ټول دې جګې کړې. بیا هم که تا د جګ پکاري، بیا دلته یو بل ځای لري، ګوره دلته دونه اضافه لرګی ده، مابین کې دلته یو بل ویل ده، دا به تاو کوئ، دونه نور هم جګولی شئ. دا هم کولی شئ چې ترایپاډ کې تاسو سیټ کړئ. دلته موږ بل وړکی یو هغه لرو، څه ورته وایي، ګرارۍ غوندې ورته وایي یا نټ غوندې وایي، چې ګوره دا کیمرا بیخي تاویږي را تاویږي نه، ټول ما کلک کړی ده. دا چې زه را خلاص کړم، ګوره زه نارمل داسې موومنټ کولی شم، صحیح ده؟ چې زه کله شاټ اخلم نو داسې حرکت ورکوم، زه نه کوم چې ترایپاډ ټول تاو کړم، به زه دغه ګرارۍ وازه پرېږدم، داسې ښه نارمال ښایسته موومنټ لري. او دې نه بغیر هم که چېرې شاټ یې تا داسې ده، بیا داسې کوي، دا به را خلاص کړي، شاټ به چینج کړي، بیا به بند کړي، نو دا نه خوځېږي، ونښته. 2 بیرته به یې نارمل کړو، دا به لږ را ټیټ کړم. کیمرا چې کوم تا ترایپاډ کې مو لګوله، هر څه د برابر کړل. نیکسټ سټپ چې کوم ده فریم سیټینګ. ته باید فریم سیټ کې، څنګه یې سیټ کې، دلته تا ته سکرین ده، دا سکرین ده چې کیمرا کې ولګوئ، دې کې تا ته ټول ښکاري. بل دلته یو بل سترګې دپاره ځای لري، چې کله داسې کوئ دې کې هم تاسو کتلی شئ ښکاري، خو ما ته ویډیو کې ټول دلته صفا ښکاري، نو ضرورت نه لرم چې هغې کې وګورم.
کیمره ګورې ما کږه ده، نو دلته یو بل ویل لري دا غټ، دې کې دوه دي، هغه ټرایپاډ کې درې دي. دا چې زه کله تاو کوم ګوره دا کیمره فل د ما هینډ کې شوله چې زه هر رقم ته تاوم. زه به دا فریم هلته سیټ کوم، دلته به یې ګورم چې څنګه ده، بیا هغې نه بعد به دا ویل را ټایټ کوم او کیمره هم هلته فریز شوله. پوه شوئ؟ دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ټرایپاډ، دا د کیمرې سیټینګ نه ده، دا د ټرایپاډ سیټینګ ده چې ټرایپاډ کې کیمره تاسو څنګه ونښلوئ، خپل فریم څنګه سیټ کړئ. موږ څو شاټه لرو کیمره کې؟ موږ بیسیک 3 شاټه لرو، بیا نور هغه نه بعد چې مخکې ځې څونه چې ډېرېږي هغونه، څونه چې انفایرمنټ غټېږي هغومره شاټ ته ډېرېږي. یو موږ لانګ شاټ لرو. لانګ شاټ څه رقم ته ده چې سړی سر نه پښو پورې ټول راوړي بیکګراؤنډ سره. یو میډیم شاټ لرو چې میډیم شاټ دې سره پورې راځي. یو کلوز لرو، کېدای شي دا کیمره اوس میډیم شاټ کې دې کې چې موږ ګورو، او یا کلوز کې تا فوکس په دې کړی، کلوز کې بیا موږ دغه ایریا راځي لکه پاسپورټ سایز عکس باندې. دا نارمل خلک چې ویډیوګانې کوي دا دي. دې نه بغیر نور شاټونه هم شته دي، شولډر شاټ ورته وایي. مثلا 2 نفر ناستې خبرې کوي، دغه ځینې یو کیمره ده تا اوږې نه نفر ښکاري، د هغې فوکس په هغه باندې ده، شولډر شاټ راځي. بیا موږ غیر د ټرایپاډ نه نور ټولز چې لرو، سلایډر لرو. سلایډر څه کار کوي چې کوم دا حرکت موږ لاړو که نه، دا ګورو ځای په ځای ده خو داسې ځي. سلایډر څه کار کوي؟ دا ځای په ځای داسې نښتې ده خو داسې حرکت کوي، داسې فل. دا زیاتره خبرنګارانو سره ټي ویز کې چې کله خبرونه ګورې یو کیمره شاټ به داسې روان وي. یو ټرین پټلۍ نه ده، ریل لاره چې کوم ده دغسې یو سلایډر وي، بیا هغه باندې د ټرایپاډ غوندې یو شی نصب وي، هغې پاسه کیمره اوسي، بیا تا سلایډ کوي داسې. یو بل سلایډر داسې چې لاندې ښه کلک نښتی، پاس یو بار لري، دې باندې کیمره نصب وي، دې بار کې داسې ځي او داسې ځي. بل موږ سلایډر کې دا خو سټریټ و. بل موږ سرکل کې لرو. سرکل کې اکثر وخت فلمونه خو ټول ګورئ، اکثر وخت دا خاندان کې بدله کې چې دا جلۍ ګورې داسې تاویږي او دا کیمره داسې سرکل کې دې نه راتاویږي، داسې موومنټ کې د کیمره دې نفر نه تاویږي. هغه څه رقم ته د هغه داسې سرکل کې ټرین غوندې ده، پټلۍ غوندې کیمره سیټي، هر څه سیټي، نو هغه خپله داسې موومنټ کوي تا ته ښکاري چې دا نفر داسې ګول ګول دې نه تاویږي. نو هغسې دي، ډېر داسې قسمونه دي. کرین د موږ سره، کرین هم کتلی؟ کرین اول چې شته وایي دا خو وایي ساختمان جوړېږي، پکې داسې خاوره رخلي وخت کې. دقسې شکل کې موږ ته کیمرې دپاره هم یو کرین شته ده چې هغه په اصل ته 2 رقم ته دي. یو نفر پکې فل کینی، یو صرف کامره یې پکې بنده کړي، غټه کامره. نو هغه کرین داسې چې داسې جګېږي، هغه ځای نه تا نیسي. سټوډیوز کې، غټو سټوډیوګانو کې ټي ویز دپاره شته ده. کپل شرما شو که چا هم کتلی اوسي که نه، هغې کې د بعض شاټونه جیګ نه راځي، هغه کرین کې اخلي. دې نه بغیر موږ یو بل ټول لرو چې ګیمبل. مخکې ما وویلی ګیمبل بیا څه رقم ته ده؟ څنګه چې ته لاس کې دا کیمره حرکت ورکوې راځي، صحیح ده؟ دا حرکت کې بیا هم یو څه ګلچ شي، داسې یو ټکاني، صحیح ده؟ ته هر څومره سلو لاړ شي. ګیمبل څه کار کوي؟ ګیمبل داسې یو دسته لري، بیا سر کې کیمره نصب کېږي. 2 دانې ایکسټنشن لري چې ایکس او وای کې کار کوي. ایکس او وای څه ده؟ دا وای ده، دا ایکس اکسس ده، صحیح ده؟ تاسو په فوټوشاپ کې کار کړی ده چې ایکس کې تاسو غټوئ او وای کې تاسو غټوئ که نه، یو وړکې کوئ. دا ایکس او وای کې څه کار کوي؟ دا مرکز ثقل برابروي چې دا مرکز ثقل ده. نو دا هینډل چې کوم ده، دا چې ته دسم کې که نه، هغه کیمره مخ په ځي کې برابرې داسې جګېږي او راټیټېږي. داسې نه کېږي چې دا سیده کوي او کامره داسې شي، دا پکې نشته. بیا هغې کې ته پښو نه شاټ او سر نه شاټ چې څونه اخلې، کیمره به خوځېږي نه، یو ځای کې به یې ښه ښایسته نارمل موومنټ کوي. ته کولی شې چې هغې نه ته استفاده وکړې د سټیل فوټیجز دپاره. ګیمبل چې کوم دا موبایل دپاره هم شته، کیمرې دپاره هم شته ده. موبایل دپاره وړکی ده، ما یو ویډیو هم پرې ریکارډ کړی که چا کتلی اوسي، او کیمرې دپاره بیا غټه ده. دا دي چې کوم ایکسټنشن یا ټولز کیمرې دپاره دي. پوه شوئ؟ مشکل شته؟
نشته ده. اوس راځو خپله کیمرې ته. دا به زه بېرته دې نه خلاصه کړم. ټرایپاډ به کېږدم. کیمره کې موږ سره څه شی دي؟ دا فکر وکړه چې دوه مهم شیان دي. یو خپله کیمره ده، یو لینز ده. اکثر خلک کیمره لا چې قیمتي واخلي چې زه دا قیمتي کیمره اخلم نو د ما ویډیوګانې عکسونه به ډېر ښه راشي. بیا هم چې ګورې کوالټي ډېره خراب وي. صرف دا مهم نه ده، دا شی ډېر مهم ده. یعنې داسې نه دي چې دا مهم بیخي نه ده، دواړه مهم دي، خو زیاتر کار تا ته دا لینز کوي. لینز موږ سره فعلا دفتر کې دوه قسمه لینزونه دي. یو ته موږ وایو پرایم لینز. پرایم لینز سره خمته ده. پرایم لینز دا ده چې ته ریکارډینګ لرې نه کوي. فکر وکړه که دا لینز زه سیټ کړم چې ما دا ټوله ایریا مې سره واخلي نو زه کامره باید 20 متره یا 15 متره لرې سیټ کړم چې هغه ځای نه بیا دا اخلي ښه صحیح طریقې سره شاټ. فایده یې څه ده چې دا بیکګراوند ډېر ښه بلر راوړي او تا پکې ډېر ښه فوکس راوړي. دا پکې وکړم. بل موږ سره هغه لینزونه چې کوم موږ فوکس کولی هم شو، زوم ان زوم آوټ هم کولی شو، هغه هم کلوزډ ایریا دپاره ډېر ښه ده. مثلا دلته یې موږ ځای کم ده، زه کولی شم هغه نږدې فټ کړم او لږ یې زوم آوټ کړم چې ما دا ایریا ټوله راواخلي. صحیح ده؟ دا دوه دي. لینز کې موږ سره بیا دلته لیکل شوي دي چې 85 mm، هغې کې لیکل شوی ده 105 mm ملي میټرز. ملي میټرز ته وایي. دا چې څومره ملي میټرز زیات دي هغومره تا ته څه کوي؟ فکر وکړه زوم آوټ صحیح اخلي. چې څومره ملي میټرز کم وي ته باید ریکارډینګ ډېر لرې نه وکړې چې هغه ته صحیح طریقې سره کیچ کړې. ملي میټرز څه مطلب لري؟ دا چې کوم دا 85 ملي میټرز دلته ګورې، دلته تا سره شټر ده 85 ملي میټرز دا لینز دې نه لرې ده او دلته چې کوم زوم ان زوم آوټ بیخي نه کېږي. دا چې زوم آوټ کوي دا لرې کېږي تر 1.5 پورې. دا چې څومره نږدې ده هغومره شاټ غټ اخلي، چې څومره لرې ده هغومره شاټ کلوز اخلي. تاسو به زربین کتلی اوسي، زربین هم کتلی ده، میګنیفایر. دا چې څونه ته نږدې کې صحیح ده زیات ځای درته ښکاري، چې څونه لرې کوي هغه یو پوینټ باندې فوکس وي. دا کنسپټ دی کې ده. دې دپاره لینز مهم ده. لینز کې بیا موږ یو خو ملي میټرز و، بل شی لرو اپرچر لرو. اپرچر چې ته په کار راځي د دې کیمرې اپرچر 1.8 ده. 1.8 مطلب که د دې کیمرې سره زه د تا عکس واخلم، ته دلته ناستې، تا دا بیکګراوند ټول بلر راځي، نور صرف ته ښکاري، نور هېڅ شی نه ښکاري. د هغې سره زه تاسو عکس واخلم نو بیکګراوند به دې لږ بلر راځي، فل بلر به نه راځي. او د دې سیټینګ صرف دا نه ده چې دا صرف بلر عکس اخلي نور هېڅ شی نه اخلي، یا بلر سیټینګ کېږي نور هېڅ نه کېږي. کم از کم دا 1.8 پورې راکته کېږي. 1.8 پورې چې راکته شي بیکګراوند د فل بلر کېږي. دې نه چې نور هم راکته شي بیخي رنګونه مکس کېږي د بیکګراوند یو بل سره زیات. خو کیمرې نه ته دې سیټینګ کولی شي چې دا 1.8 پورې دې صحنه کې زه واخلم، که دا 2 پورې لاړ شم، 3 پورې لاړ شم، 4 پورې لاړ شم. بعضې شارټس دي د ما بیکګراوند بیخي بلر په کار نه ده. کېدای شي اوس چې کوم زه شاټ ما اخیستی ده د کیمرې کې ما ته بلر نه ده په کار، ما ته بیکګراوند کلیر په کار ده چې ښکاره شي. دلته بیا د دې شاټ ضرورت نشته ده. که چېرته نه غواړې ښکاره شي بیا به ته اپرچر سیټینګ به کم کړې چې هغه تا ته ښه فل بلر درکړي. دې سره مونږ بل څه دي، یو خو دا ایکسټنشن شو پوهېږي چې دا ټرایپاډ سره ده. بل مونږ سره دا سکرین ده، ډسپلی. دا ډسپلی چې کوم تاسو دې ځای کې ګوري یا دې ځای کې ګوري یو خبره ده. دلته بټن لري چې کله عکس اخلئ بیا عکس هم تاته دلته ښیي. بل چې کوم لري دلته موډ لري. بیسک درته وایم که نه ډیټیلز پکې زیات دي. موډ لري چې ته آټو موډ کې اخلئ. آټو موډ کې مطلب چې چېرته زه ډارک اوسي بیکګراوند ته خپله برایټ کا، که برایټ اوسي ته یې خپله ډارک کا، که نه دغه سیټینګ په خپله کوي.
بیا اکثر وخت مونږ چې ریکارډ کوو دلته ام ته راوړو دا پوینټ. ام مطلب مینول مطلب چې د دې برایټنس اپرچر او د دې ټولو سیټینګ زه خپله کوم ته یې مه کوه. صحیح ده؟ نو دا هر څه دا موډس دي دې نه مونږ سیټینګ کوو. دې ځای کې چې کوم دا بټن چې ګورئ فوټو شوټ چې کوئ عکس اخلي دې سره اخلي. دلته هم زوم ان زوم آوټ چې کله ښیي. ویډیو ریکارډینګ د ځای نه سټارټ او سټاپ کېږي چې کله دا وایټ بار په ریډ کیمره باندې ویډیو ریکارډ ده که دا د ستاو کو عکس ته راوړو صرف فوټوس اخلي. نو دا پکې دي. دې سایډ کې که تاسو ګورئ دا سره خلاصېږي چپ چې کوم د دې ځای کې اچول کېږي میموري کارډ چې بیا هغه ډیټا هغې کې سټور کېږي. بیټرۍ چې کوم ده دا ایریا ده چې دې طریقې سره ته بیټرۍ ورسره وراچوي او بیرته یې آوټ کوي. نو دا به ته بیټرۍ ان کې دا تر څو چې بند نه وي کیمره چالانېږي نه. بل موږ سره پکې شی ده دې خواته که تاسو ګورئ دلته یو ده د مایک ده بل ګوشکي ده. مایک دا ده که چیرې اوس دغه مایک ده صحیح ده وایرلیس مایک ده آډیو ریکارډینګ کوم دې کې زه وراچوم د بل ایکسټنشن چې کوم ده دا ټرانسمیټر ده بل چې کیمره کې لګېدل هغه ریسیور ده هغه ریسیو کوي ډیټا دا ورسنډ کوي. نو هغه ریسیور یو خانه به دلته بل په کیمره کې او دغلته به لګېږي. دلته مایک هم لګېږي لایټ هم لګېږي کیمره د لپاره چې کوم لایټس دي. دا بل ګوشکي ده چې بیرته کوم خبرې کېږي ته یې بیرته اورې. ډېره ایریا لري ته اواز نه راځي ته یې اورې او که چېرې خبره کومه غلطه کړي ته خپله ورته ویلی شي چې دا کټ کړه دا صحیح نه ده دا داسې ده. دې طریقې سره تاسو کولی شئ دا سیټینګس وکړئ. لینس چې کله جدا کوئ دا بټن ده دا به تاسو پریس نیسئ داسې بیا به لینس راتاوئ جدا کېږي. دلته بیا ګور دلته یو ریډ مارک ده دې ځای کې هم کیمره کې هم ریډ ده دا ریډ به دواړه یو بل سره برابر کوي او بیرته به یې تاو کوي. لینس کې که تاسو ګورئ دلته یو بل بټن ده آټو او مینول. آټو او مینول څه کار کوي که چیرې تاسو ریکارډینګ کوئ دا فوکس نه ده چې ته نږدې کېږي دا خپله فوکس په تا باندې راځي نږدې کوي. صحیح ده چې لرې کېږي بیرته په تا فوکس کېږي لرې کېږي. که دا مینولي که تا یو ځای کې سیټ کړی فوکس یې ته نږدې راشه ته ډي فوکس کېږي بلر کېږي په همغه ځای باندې فوکس نه. فایده هم لري نقصان هم لري. فایده یې څه ده آټو کې که ته سیټ کې ته کار کوې فوکس په تا ده مخکې نه یو شی تیر شو یا لاس دې داسې کړو یو څه دې راواخیستل کیمرې ته نږدې شو دا فوکس ډایرکټ هاخوا ته ځي ته بلر کېږي تر څو چې بیرته فوکس په تا شي بیرته صحیح کېږي. دا د آټو نقصان ده. که موومنټ ته لرې ګرځې راګرځې بیا آټو ښه ده. بیا هم بیکګراونډ کې کوم موومنټ کېږي کیمرې مخکې کې موومنټ کېږي فوکس ډایرکټ یو بل ته ځي. بیا مینول کې فوکس په خپله هیڅ کار نه کوي. مینول کې بیا څه کار ده که ته ګرځې موومنټ کوي باید همیشه په دې باندې د مالاسي چې ته نږدې کېږي او لرې کېږي زه په دې باندې تا فوکس جوړوم. که چېرې ټرایپاډ باندې بیا مینول بیخي صحیح ده ته هم یو ځای کې خوځې کې نو دې طریقې سره دا دا کوم بیسکس چې کیمره کې بعض شیان ول هغه موږ تشریح کړل. دا موبایل ده دا کیمره دلته بیا دې خواته موږ سره مایکونه دي. ما تقریبا 4 دانې مایک ایښي دي. دا موږ سره زوم ایچ 6 مایک ده او دا موږ سره زوم ایچ 5 دواړه د یو کمپنۍ ده خو دا یو ورژن ټیک ده دا یو ورژن ټیک ده. دا دو چې دي روډ مایکونه دي وایرلیس مایکونه چې کوم دا مایکونه دي دا د یو نفر دپاره ده. یو نفر مطلب یو ټرانسمیټر لري یو ریسیور لري او دا چې کوم ده 2 نفر دپاره ده 2 ټرانسمیټر لري یو ریسیور لري چې 2 نفر आवाज ډایرکټ یو کیمره کې ریکارډ کوي. دا تاسو ګوره دا یو ټرانسمیټر دا بل ټرانسمیټر او دا یم ریسیور. ریسیور مخکې ویل چې کیمره کې دلته لګوي او دا قسمت موږ ویل چې مایک کې اور غلط ځای مو واسکو مایک کې ګور دلته مایک لیکل شوی لیک به ورکی دا بم آن کې دواړه به آن کې او پن به کې ور سره چارجر ترکټ کې هغه आवाज هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دا روډ وایرلیس مایکونه دي. دینه بغیر اوس زوم ایچ 6 او 5
دا څه رقم مایک دی؟ دا وایرډ مایکس دي. دې سره تر څو چې کیبل نه وي دا کیبل ده. دا کیبل چې تر څو نه وي ګوره دلته یو خانه دوه خانه درې څلور، یعنی د څلورو مایکو ریکارډ همزمان ریکارډوي. دا د څو مایکو؟ دوه نفر وکړه، دوه نفر نه زیات دې کې ریکارډینګ نه کېږي. خو دې کې څلور دانې مایک کولی شي ته ګور یو مایک دلته یو دلته یو دلته یو دلته ریکارډینګ سټارټ کړه. څلور نفر چې څه خبرې کوي مایکونه ورته نږدې نږدې دي هغه ورته صحیح ریکارډ کېږي. مایک مثلا اوس ما دغه یو مایک ورسره کنیکټ کړو، دا مایک شو، دا زه خپل ځان ته مثلا برابرومه داسې دې طریقې سره چې زه څه خبرې کوم د دې شارټګن طریقې نه راځي دلته ثبتېږي. صحیح ده؟ دې کې ته هوایي نه ثبت کېږي، دلته چپ لګېږي. دا به میموري کارت به ورواچوي، بیټریګان به ورواچوي، چالان به یې کې داسې هولډ بټن ولګېدو. دلته که تاسو څه ګورئ موږ یو دوه درې څلور ویلز لرو، یو دلته پنځه. که چې دلته نمبرز دي 1 2 3 4 هر یو ته چې کوم نمبر د دې خواته ایکسټنشن لري انپوټ لري. چې کله تا دې کې لاین ورکړی نو ته به د دې ځي سیټینګز برابرې که دې کې ورکړی دې کې هر یو کې چې د مخ مربوط سیټینګ به جوړوي. ما اوس دې کې ورکړی نو زه دلته راځم. دا ګوره که صفر وي دا گین ده. گین مطلب چې اواز تا ته څومره جګوالی یا ټیټوالی کې ریکارډ کړي. صفر کې چې و دا بیخي نه ریکارډوي، صفر ده. نو که دا لس کې و آخري لس ده. فکر وکړه چې رو خبرې هم کوي سمه دې سره راځي لکه چغه چې وهي که دونه مایک ته دونه نږدې. نارمل انډور کې چې مایک هم نږدې نو ته دا به څلور الا پنځو پورې، خو څلور صحیح ده، څلور کې به ته ریکارډوي. دا وشو سیټینګ. بل سیټینګ چې دا دلته ګوره نمبر دی لیفت رایټ 1 2 3 4 1 2 3 4 خو دوی دي. لیفت رایټ دا یو ده، دا که تاسو باسئ ګوره دا لیفت او رایټ مایکس دي چې د دې سیټینګ دې ځای نه کېږي. دا کله ریکارډېږي کله چې دا یو دانه هم نه وي ته مجبور یې دې طریقې نه ریکارډ کړي. صحیح ده؟ و چې دا نه بیا پلاس کې نیسي داسې خبرې کوي یا کې دی بل چاته مخې ته وروړي نو زیاتر خلک استفاده کوي دا مایکونو نه. بیا کوم مایک چې هماغه بټن به کلیک کړي مثلا څلورم کې کړي څلورم به کلیک کړي، دریم کې ما ورکړی دریم کلیک کوم نو زه د دریم ریکارډینګ دلته سټارټ بټن ده سټارټ به کلیک کوم ریکارډینګ به سټارټ شي. چې زه اوس کلیک کوم چې څونه خبرې کوم اوس دا د مایک طریقې نه ریکارډ کېږي. دا چې اوس زه سټاپ کوم بیرته پلی کوم چې څونه خبرې کوم اوس دا د مایک طریقې نه ریکارډ کېږي. دا چې زه سټاپ کوم صحیح ده. دې طریقې نه زه کولی شم چې آډیو جدا ریکارډ کوم. کوم چې آډیو ستا کلاسز کې کتل دي هغه دې طریقې نه ریکارډ شوي دي. دا هم زوم H5 یو رقم ته دی، صرف دا د 2 نفرو کار کوي، هغه د 4 نفرو کار کوي. یو دا ایکسټنشن دام لري هغه هم لري. یو فرق بل لري چې دا زوم H6 4 شپېته میموري کارت سپورټ کولی شي، یو سل اتېش هم سپورټ کولی شي. دا چې کوم دا 32 GB نه جیګ میموري کارت نشي سپورټ کولی. 14 ورواچوه 2 ورواچوه 4 ورواچوه 8 ورواچوه ټول سپورټ کوي، مګر 32 نه چې جیګ شو بیا نه سپورټ کوي. دا ول زوم H5. سوال شته مایکونو او کامره کې؟